بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه موټر چلوم نو دلته د سواري څه زما په موټر کې شی پاته سوی دی، اوس زه په دې شي باندې څه. محترمینو، په کار خو دا ده چې ته د دغه شي اصل مالک ته د ورسولو کوشش وکړي، اعلانونه وکړي، اشتهارات ولګوي، په راډیو کې، په اخبار کې کوشش وکړي چې اصل مالک یې پیدا کړي. که چیرې د اصل مالک د پیدا کولو څخه ناامیده سوې چې دا اوس نسي پیدا کېدلی، نو بیا هغه غریبانو مسکینانو باندې استعمال کړه، صدقه یې که د هغه اصل مالک د طرفه څه. خو که بیا چیرې هغه اصل مالک برته راغلی، نو هغو ته به ووایه چې زه دومره وګرځېدلم خو پیدا نه سوې ته، نو ما ستا د طرفه څه خیرات او صدقه کړي. که هغه زور کاوي نو بیا به برته هغه شی و هغه سړي ته اصل مالک ته ورکوي، بیا به هغه ستا د طرفه څه صدقه وي. په حواله سره د اعلای سنن جلد نمبر 13 صفحه نمبر 19، دغه رنګه هدایه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 615، احسن الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 390. او که چیرې دا سړی خپله غریب وي نو خپله هم بیا پر ځان باندې استعمالولی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.